ګوره وروره یو خبره درته کومه ویښته خو دې د میشډګۍ نه غټ کړل او د کار روزګار د سره څه غم شته نه لکه کوو به کارونه مړه کوو به که نه او که نه ژوند خو تا په ټیکا اغوستی دی کوو به اخوا چې لږ ځای راکې بې سړیتوب و د خلکو چې مور راچي ولا ځای ورکړي خو زما په چوک کې خو دا سړیتوب نشته مورې یو خو خدای ته وګوره موږ واړه راغټ شو خو ستا دا ټوخی دا ټوخه یو خو دا ټیم مه ټوخېږه مړې یا بچې داسې پوښلې را باندې لګېدلی دی الله دې بېخونه باته ما تا ته وې د ګل هغه مینې ته لاړ شه دې کړکولم پردې رولو دې ورلم زم د ور مخې ته اچولم په خپل ټوله شپه دقسې کونټې شوې ومه پرته یم د ګل میلې نه دی راوړي خو ما ته وګوره ټول به 3 ورځې د بل ګله پورې کار ونه کړي په ګل میله کې خو ټول 2 نمبر سامان خرڅېږي الله دې مخ روب که داسې نوې نوې پردې پکې راځي او داسې ډبرې یو 2 پردې رو ټوله شپه یخنۍ نه مړه شو بچرته به ته پالج والیم بیا هم ډېر وخت ته چې علاج پراله مورې په ایمان درته وایم مورې که هېڅ بلا دې وایي تا ځان چې دنیا ته راغلي تا ځان ته 6 روحونه راوړي دي که یو روح د نه الله واغېستو بیا هم ته نه مړه کېږي ما ته پته لګي که نه وا به جوړ ته زما د مرګ په انتظار یې تا د مرګ په انتظار نه ته ما ته دا خبر وکړه ما د مرچکي ماما سره 9 ورځې دیاړي کړې وه وختي ورپسې ورلم دیاړي ویل دې ما مور له ورکړي نو ته به کله مړېږي ته ما ته ده زه به کله مړېږم چې کله ته افسر شې او په لکون روپۍ میاشت راوړي زمونږ به خپله څه خرچه نه لګي که نه بس چې موږ ورځ نیمې ته رسولي نه ته چې پوره ورځ راغستي نه د ستاسو ته بس راوړم اوړه پې راوړم چیني پې راوړم مرڅ پې راوړم چې ملګري راځي ما ته وایي زه به له چای پخوم او دوکان ته به م لېږم لږ څه به راوړی زه به روپۍ در کوم هغه چې کوم پیسې پټې غلی شه پیسې زه ستاسو په شان یم ته مورې ته چې وایې که نه چې دا دی نو ته دې ته وګوره دا کدو خو په 200 روپۍ باندې غریب یم هلته چې نه یې بیا ورولې دا خو په 200 صرف حجامت نه کوي دا ورځې دی په ځان نه ګوهر جوړ کړی پاره 3 حجامت کوي دا راته ووایه که نه ته چې دا هر وخت نه له لاړ چې دواړه وروڼه په الوړو چاړه باندې ووهئ که نه نو دا عجت څه دی خو ښکلې ګیرې پرېږدې دا به دې خاوند ته ویلي خپل خاوند باندې خو به دې ګیره خرولی چې ګیره وخروه په ګیره کې ته ښایسته نه ښکارې مونږ ته په خاوند باندې مې وس نه رسېدو په تاسو مې وس راشي تاسو مې بچیان یې ډېره مورې ګوره یو خبره درته کومه چې مونږ د چا د دیاړي وکړو یو خو مړې ځان وشرموو په ټول کلي کې ګرځي چې زمونږ دیاړي د خلکو نه رالي مړې خدای دې جوړۍ ته وګوره یو له 70 روپۍ خو پکې دله ورکوه ما نه راکوه در کوم به د نظام رئ ما او چې زه ته راوړم نو ولې څه چلو شو جولۍ خاطر وکړه یو 200 خو موږ ته پرېږده که نه چېرته نهیم لفظو د هغه نهي یاره څه خو دې ښکلې ځواني راکړې وه یو ښایسته ځواني وه یو دوران و که نه خلک په حیران و لاړو بوډاګان شو ته ورته چې بوډا شولې بس بیا ختمې ای بچیا ای لورو خدای خبر شه چې دې څه کوي دا نه وځي نو ټول ورځ میکاپ او شیشې او دا میکاپونه دې ټول دا ښځې غریبانانې په دې غر کې او پار کې شولې بس ځان به سازئ او دا ته چېرته تلې بچیا بابا وایي څه دا تا دننه څه کوو چې دا ګنټه دې تېره کړله موږ دې کټ کې پراته وو مونږ که چېرته څه پخکړه مخکړی دي خورا به وړو که نه نو بس ناست به یو بابا ما دننه کمره را صفا کوله بچی یوه خبره درته کومه زه خو چې بس یو ښه ځای رالی او مزېدار ځای رالی زړه پورې نو ورکوم دې بچیا او ته څه شي ځې چېرته رښتیا مېشته که راشي نو ورکوم دې بچیا په یوې ځه چې د کور نه لاړه شي دا ډېره ښه خبره ده بچیا او بابا تنګه شو را باندې اوس مې نشي ساتلی نه بچیا په خپلو بچو څوک نه تنګېږي خو خبرې داسې ده چې ګر چاپېره څوک به څه وایي څوک به څه وایي د خلکو خولې نشم بندولی بچیا نو که ښه ځای راله نو بابا خلک به هر څه وي په یو قانون زه وعده نه کوم ښه او که نه بیا به ستا خیال څوک ساتي هغه چې ښځې رالی پکې وکړي یو ځای به کوي یو ته اوس پرې راکوي کېنه خو شکې چاته بار ګرځه ته سهار چې وتی وې دقه دی اوس رالې تاسې د کور غم نشته دی هغو دغه مړی شي او قبر کې مې کار وکړو بیا جنازه مې وکړو بیا مې خښم کړو بس عالم تېر دا له ودې بخلو زوړی ای بچیا خیرات خور دی جنازه چېرته ورځي په خیراتونو پسې ګرځي دا جنډۍ خو راله جګه کړې ده بابا چا ویلي وي دې نیکه بابا د تللی ستا پلار هم د سو په خیراتونو پسې واو دا هم دا ښه تللی دی نو مې خیرات نه پرېږدي یو چې مخې له راشي او د بلې نه پس نو مونږ خیراتي
خیراتي به پې وبخې غیرتي خیراتي. هغه خیراتي دا څه کوو چې ته سهار وتی بې تا ته ما نه ویل چې سودا نشته سودا راوړه ده دا سودا راوړه تشه دقه شان ننوتې څه به خورو ته وګوره د لرې غم خادې ته تکړی خو په دې کلي کې په ایمان کو خو چا کار ته خوشحالېږي چې ته په بټخیله کې مړی شوی چې ته په سوات کې مړی شوی یا په دیر کې مړی شوی یا پېښور کې شوی خو کلي ته ګوره نه ورځي زه ورځمه جنازې هم کومه هر څه کوم خو بچی ستا په شان خیرات کور ما چاته لیدلی بابا دروغ به وایي پېیمه پې دی به بیا دغې سره ګرځېدلی دي که نو به یم ورته دیو نه دی ما ته به ټلیفونونه کېده بچیا ویل نن په دې ځای کې پارټي ده 3000 5000 بیا خوړې دی په دې هلته پارټي ده د اوس خو د هلکانو په پارټیانو ځان غرب نن سبا خو سکولونو کې پالټیانې کېږي پارټیانې دا سکولونه پرېږده هوټلو ته ځي او کنه تا خو دې ښه وخت تېر کړی ما تپوس د کلي مشرانو نه کړی دی ته به هم چې لار واړولې سترګې بیا تورې کړې که نه وویل مه اوس بابا خبره مې دا کوله بس د ځواني دې زړېږي مال چې درله چېرته ښکلې جینۍ وکړمه بچیا ډېره ښه خبره دې وکړله خو اوس خلکو بوډاګانو ته څو غاړه نږدي بچې بس بوډا بس ختمې بابا نن سبا هغه وخت نن سبا مورنینګ زمان ده دلته به درله ښکلې کټینګ وکړم 1 سیټ کټینګ به درله وکړم نه بچیا نور مې مه ګناهګاروه دا د ګناه کارونه نه کوو خو ږیره به غاټه اوږده پرېږدم په تبلیغونو کې به ځم بچي او بس الله په رضا کړمه بس ورکې که ودونه اوس دې په ژوند کې دې په درېیم دل د سړیتوب خبره وکړو خبره درته وکړم نو چې وخت وي خوړو سره الله رضا کې چې څوټې ملک وي هغه وخت به دې الله رضا کړو ای بچیا چې بوډا شي سړی نو خپل مونځ اودس کوي او خپل عبادت کوي چې بوډا شو نو ستا نه څه سازېږي بابا خبره کوم جومات ته جوړ ته غلی شه دا څه وایي بابا ما ته مې نیا ویلې که نه چې ماشوم لکه مطلب دغه عمر پې وړي مونځ پې فرض شي که نه نو د هغه مونځ بیا د هیرې وي بیا چې د 100 کالو شي بیا د ستونې شي او بیا چې ښه بوډا شي وي بیا د پیتلو شي دا رښتیا خبره ده لور مې سمه مداخله ده اینې دا څه نه خبر ده چې ته خو ځان خبر نه کړې چې ته خو سپینه خبره کوي دا هر چا به بدي شي د جومات مخکې نه دی لیدلی د جومات مخکې دا مخ یې کم پاتې د جومات مخې نه دی لیدلی بابا او د هرې بالخانې مخې کتلی بیا وویل درته نه دا خبرې ګوره ونه کې بار چاته ومې نه شرمې مورې ala da tamamin rawala kelika wala mata da khasi da khasi ko bato sini kinsor bada to lagi سګریټ وسره نه دي کالپال ګولې دي وسره کالپال ولې نه پیژنم اورګه اته چې مې د اړین نه مدر کوم ته ما شرمې دلته کالپال ګولې دي وسره موږ د سینې ګولې راوستي ګوره دا ته هم چې دا د مړې ګولې ته هر ټیم رالي تمراله نه بس د نور نه راوړم با یا بچ اوس ما د بچي زما دا پوخله قانو خو کېږي نه په کورانو ټوټ کو باندې مې زلستلو شو بابا لکه د ډاکټر لا ورنه ولې خنۍ ما خدای دې تا یو فک یو دا پوخلې دي خدای بل فک ګوره مور زه ته یو خبره کوم داسې خبره ده چې تا زمونږ باره کې څه سوچ کو ته خو د خپلو ټوخو باره کې سوچ کې نو ټوخې که په ټوخي خو تا نه څه کمیږي نه ټوخې ده که نه سینه مې زه په دې چڼ شو داسې یمه چې دا ښې ټوخې نیمه ته دې انګړ ته وګوره څنګه ناولی پروت دی ستا زخم به وکړم خو اوس دې خدای ما ښه کوي دا سره 1000 روپۍ شته څه پې کوي کورنۍ چرګه له راوړم او خوروا به وکړي او سینه به دې ښه شي کورنۍ چرګه چې هغه پیسې محمد علي کاکا دې چرګه را بولرو دا و داسې کار دی مورې که نه د انګړ موږ ته مخې وه د انګړ موږ ته مخې وه چې انګړ څښا دی دا خو تا له پکارو په قهر د باچا اخته شي چې تا ویلي چې راشه دوی له ښځه راولم یا یې دله راولم یا یې دله راولم کم از کم د ځان سوچ به دې کړی و زمونږ خو به دې نه دې کوو کنډر له زه پردی لور راولم او دې کنډر له څوک لور ورکوي کانډرو له نه منګ له یادې کانډر نه نو چې ریولم نو ولې دې کوټو کې به هغه اوسي نه نو په دې کوټو ته به زه ناوې ښځه راولم نه وې وکړه دا کوټې به بدل نه 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 داسې کار وکړه زه ورځمه راوله اکبر باچا پسې ورځمه د قبر نه راپاسوم هغه نه هغه محله لمه بیا به راله ښځه وکړي داسې دې خوښه ده خدای دې مخ روکه هغې ته خو پردې قدر ته نشته ورونه پکې نشته دې له څوک لور کور ورکوي ورشه ته لاړ شه ته چاته ووایه چې راشي زمونږ دا کور وګورئ موږ له لور راکړې ظالمانو په لتو به هم دا کوره راوشړي ته ماته دا خبر وکړه که نه ته چا کره تللی نی او ته یې راشړلی نی نو ما ته لا زه د الله د دوستو موستو ښځه نه یم صبر وکړه چې زما لاس له 70 روپۍ راشي نو بیا به دوستۍ وکړم خدای دې ستا دې لاس له 70 روپۍ زر راولي مورې
عمر تیر شو ستا د لاس له داله 70 روپۍ رانلي زم چې دا به راځي کله خو تاسو وغواړئ نو لاس له ستو څه کوې چې لاسو له به مې زرګونه روپۍ راشي ډېر راځه خپل زه ورلم زه دې مور څه خبره کوم ګوره مور یو خبره درته کوم ګورې اوایا نور خو درته څه نه ویم خوښه دې خپله ده خو د الک پرون ځان سره رسۍ راغستې وه ها څه پې کول وای ځان پانسي کومه وای بیزې ځان مړ کومه او د زخرو ګولۍ خورم نو خو سبا دلته مړ شو پوهې شولې نو ګورې بیا به ما نه خفه کېږي نه الله دې نه کړي یا بچې مورې څوک ورګه ته ورشه ښه اوس زه ورچمه زه به ورشم ته ورچې چې څوک دي یا الله تا ته ویم خو څوکي وی مور مې کور نشته کینې کور کې راته درک نه لګي ښه ځان د ځان نه د ایخ جوړه کړې ده په ټول کلي کې ګرځي یا الله خیر پروردګار چې څوک راله ورخو ته چې روان یې ووه ورچې کله ته د ولاړې یاره 3 میاشتې مې په کراچۍ کې تېرې کړي څلورو چې نه جنګ و نه غوبل ایله مې دا مازګه په ارامو بچیا خو چې ته رالې به غوبل جوړ شو خو په ګورودو راننه بیا باسه دې کور مې وباسه ګورم زمنډه واخه زه سودار وړه برشه بابا نارون به مې لوفر شي ښه ګورې لوپر خو دی نو لوپر به نو توري که سپین بی او نه په سر کې ښکري خو دا قشان شی دی نو ته کېنه بابا اوس ته کېږه ما دا روټۍ راوړم صحیح ده ای بچه روټۍ نه لږ اوبه راله راوړه اوبه مې هم نه دي څکلي په لاره ما دا خلک یخنۍ واله ده ټولو په ګیلاسونو اوبه نه څکلي ګوټو به راباندې اوس که روټۍ به بیا په قلاره خورم د مونځ ټیم دی صحیح ده زه کېده زه تاله روټۍ راوړم ته کېنه بچې اوبه راوړو نو روټۍ به بیا وروسته غم کې مونځ کومه نو تو اوس عثماني ته وګوره که نه عثماني ته دونه لوی سړی شوې دونه لوی توپ شوې چې ما ته دې غاړه کېښوده هلکه د ماښام نه سړي ووایي زه به ځان له بل کس پیدا کړم نو ما ته یې ویل زه کار له درځم او دا وروره دې نه واپس پسې به اوس ځې راځې دې خوا راشه دې خوا راشه نه ته ما ته ده ووایه که نه دا تا سره ما داسې ډزې کړي چې داسې پترس تېرېږي دا مې را سره ښه وکړه چې د کار مې نه ته ووایي تا ما ته د کار ویلي بار دیاړي 800 د ضرورت ته اوس هم ته وایې که تا په کوټو کې موږ ناست یو 500 او 600 دیاړي ورکې 200 روپۍ پکې کمې ورکې هغه خو زموږ نه مور علي هغه پیسې لکه داسې بخریا ټاون کې ته نه اوسېږې ودرېده دا کلی دی کلی دغه ده کې پردې پالې کړو شو کوه غندلې شو کوه په تا خو مړه دا 500 هم ډېرې دي مرچکي ماما کار خو را باندې لکه د زناورو کې سار هم راولي او د ماسخوتن په سترګه د نه کور ته ځو نه د نه ما دمه وکړه او نه مې د نابل رورو او پیسو ته چې شي نو نن در کوم او سبا در کوم او بله ورځ در کوم والله دونه نیټې ګاټې خو ماړه بس پرېږدوی نیکو ته سره کار کوي نه نو ما ته به دې مخکې نه ویلي د شپې نه بیا ما ته وایي چې زه ځان له بل کس وګورم په تاسو څوک کار کوي مړه ګوره داسې خبره د مرچکي ماما چې دیاړي په موږ باندې کې که نه نو اول به موږ له د دیاړۍ پیسې کور کې پرېږدي هلې به راکې دویمه خبره دا چې وروره موږ ځان له پیسې جمع کوو موږ ځان له پې څه واده ماده کوو خادي پې ځان له کوو زموږ خو داسې مور ده په ایمان میم زرمه او ټوله زما واله ده چې څه وله ورکوو ته خو زموږ پیسې زموږ مور له ورکوي غریب سړی خو ځکه په قهر د مولا اخته مې که نه چې 2 پیسې ورته راشي بس راشه واده کومه راشه واده کومه نه او دا سترګې دونه زر بدلوئ راځئ زما د پټي نه خټکي وړئ بادرنګ راشو کوئ ټماټر وړئ پیاز وړئ پالک راشو کوئ مرچکي ماما دې خو وګوره نښه دیاړیانې د سما کړې وي نښه مې د سرور کړې وي ته راغلی زموږ مور له دې پیسې ورکړي اخو د پیرغون د ذاته ده هغه به موږ له چېرته پیسې راکوي موږ ویو چې موږ پې ځان له دا پیسې جمع کړو واده پې وکړو لرې که تا سره بیا موږ دیاړي نه کوو نو کوش ته درته وایم دا خوله مې هسې بدې ښکاري ولې مور دې بل میړه کړی دی چېرته به یو چې کوم تاسو غم کوي که نه زموږ غم چرته کوي پته نه لګي په اخري عمر یې ځان شرمولی دی په کور کې نه کښېني دقه دی بیا راپسې رنګ راغی او ته د لوفران ملګري به رشته خو د سړیتوب یو چا د ملګری نشته دې موبایل غرق کړی که نه موبایل خو دا ما سره مې تا ولي چې دا رنګ پرې راغی مرچکي ماما اوس داسې خبره ده ویډیو کال باندې راته د سعودي عرب نه رنګ رالی زه پې یو څو خبرې کوم زه مې موډ راله مه خرابوه او دیاړي ده چې ته کله ځه ورو کېږه بس اډو راځم زه به ځان له بل کس وګورم ځه مړه تا ته ګوره دې سر ته دې وګوره دې کارون ته دې وګوره دا دیاړۍ پسې به موږ ګرځو 2 ورځې به ورسره دیاړي وکړي او 4 ورځې ورپسې بیا په پیسو پسې ګرځي تا په خپله ونه خوړه په موږ به څه وخوري